او بل دا دلته د مذهب د مذهبي دلته ما ته دا څه شان راغلي یو درې کتاب ما ته چا راوړي د رسالې دا طالبانو ته سره ورخي د یوې خوا بلې خوا هغه کې دغه د مذهب مخالفت دا شان پکې کې را نشر کېږي دغه سلفیان او دغه بې مذهبه دا فنجپیران دغه ځان ور داخل کړي دي دا طالبانو ته زه وایم دا فاضلانو ته زه وایم چې دغه نوي رسالې چې دا تاسو ته راځي تاسو ډېر احتیاط ورسره کوئ دا به ظاهر ډېرې ښایسته جوړې کړي دي او دا وقایې یې هم ډېرې ښې ښایسته دي او دا جوړې هم ډېر ښه ښایسته دی په ښه کمپیوټر یې جوړ کړي دي لیکن په هغه کې ډېر خطرناک خبرې دي او د مذهب او د عقیدې په خلاف باندې سخت شان پکې ذکر شوي دي پام کوئ چې دغه مذهبي علما کرام د دغو څخه اخذ وکړي د دغو څخه اخیستنه وکړي پوښتنه کوي علماو ته پیش کړي چې دغه رساله و څنګه یو ورځ ما څو ورځې مخکې یو ختم شریف په هغه کې څه خبرې وکړي چې دا رسالې مه ګورئ زموږ د مدرسې یو طالب هغه ما ته یو کتاب راکړ وایي مولوي صاحب تا چې دا رسالې مه ګورئ موږ ته دا رسالې دلته یو چا را تقسیم کړي ته دا رساله وګوره هغه ډېره ښایسته رساله وه هغه ما وکتل نو بل ورځ د شیخ صاحب دې راغلي وو ما د سرسرکي را وکتلې مې نه وه په هغه کې دا لیکلي وو والاهل سنت والجماعت دا ګرد سره یو دي که حنفي دي که شافعي دي که حنبلي دي که مالکي دي که سلفي دي دا ګرد اهل سنت والجماعت سره یو دي کنه دا ګرد دا سلفي د دې څلورو مذهبو مقابل یو مذهب اچولی دی دا ګرد سره یو دي نو بس دغه قدر چې ما وکړ نور خو هغه د دې خرافات به پکښې کې وي هغه دې بیان کړي وي نو بیا طالب ته وویل چې د دې سره احتیاط کوئ دغه اوس دغه خلک په مابینځ کې راولېدلي دي دا رسالې مثالې هم سره تقسیموي او د دغه حمایت به هم بیا څوک کوي دا دغه کوشش کوي چې ملایانو ترمنځ د طالبانو په منځ کې یو نفرت راولي اختلاف راولي دغه اختلاف راوستل چې د دې کفارو په ګټه باندې کار کوي په تېره ورځ کې زموږ په کوچلاغ کې یو مختصره جلسه په کلي کې زه وم هغه کلي کې داسې واقعه پېښه شوې په یو مسجد کې د جمعې د لمانځه مسله ده استفتاء ده د استفتاء مشت هم راغله زموږ فقهي مجلس نورو مجلسو ته هم سره ولاړه نو مشته چې راغله ما دغه مولوي صاحبان ټول ما درغه ورلاندې مني دغه د جمعې د لمانځه داسې دلایل هم شته چې جایز او داسې هم شته چې نه جایز بعضې علما وایي چې نه دی جایز شرایط یې نه دي برابر بعضې وایي دا جایز دی پر دواړو خواوو شته خو دا ملایانو ته به موږ دا وایو چې څه پر یوه قول سره متفق شئ دغه اختلافونه مه سره داسې پېښه نه شي چې بیا دا ملایان سره دوه ځایه شي یو په ډبرو ولي بل په ډبرو ولي یو بد ورته وایي بل بد ورته وایي د دغه شیانو څخه ځان وساته موږ فقهي مجلس هېڅ بحث پر دې مسله نه دی کړی یو څو ورځې چې تېرې شوې یو مولوي صاحب مېلمه یم یو ځای هغه را سره ناست وي هغه هلته په یو بل فقهي مجلس مولوي صاحب دا مسله مو څنګه هر مسله خو موږ دغسې کړه چې پر دغه مسله باندې پر هر قول چې د علما متفقین سره متفق شي اختلاف دی موږ اختلاف نه کوو د هر یو سره موافق چې دې موافقت سره وکړي دا اختلاف بده نتیجه ورکوي د علماو ترمنځ نفرت راولي قومونه سره تقسیموي طالبان سره تقسیموي شاګردان سره تقسیموي مفسي او فتنې ته ګرځي موږ کار نه کوو ولې مولوي صاحب دا خو نه دی جایز دا په کوم مذهب باندې دا په کوم دلیل باندې جایز مولانا صاحب هغه چې وایي جایز دی هغه هم دلایل لري د مذهب دننه خبره ده ډېر په تیزي به دا خبرې نه راځي خیر دا خو چې بل ملا راته وایي مولوي صاحب ستا خو په نظر د جواز سره موافق وي ما زما نظر مشرق موافق دی که ملایان پر دغه باندې سره موافق یاست موافق که په مخالف طرف کې زه نه درېږم یا دا خو چې دغه پر دې جواب وایي دلته په مابینځ کې داسې تصادم راځي نو په دغه کلي ته چې موږ راغلي د دې یوه کلي خلک هم هغه په ډبرو ولي دا بل کلي خلک هم هغه په ډبرو ولي هغه ته هغه بد وایي هغه اوس د دې ملایانو په منځ کې دا نفرت راغلی نو پرون په کلي کې دا جلسه وه ما ویل تاسو ته که اجازه یې موږ به مولوي صاحبانو دا مجلس فقه دا خو د دې دپاره و چې د دې علماو ترمنځ یو اتحاد راشي علماو ترمنځ یووالی راشي په هغه سبب دا شو چې په منځ کې د اختلاف ولې راغلی دا نفرت ولې راغلی دغه نو ښه میدان و چې وګټل شو چې اوس هغه هم ملایان ته ښکنځل کوي دغه هم ملایان ته ښکنځل کوي هغه هم بد وایي هغه هم بد وایي وروسته نو ما پسې دا ټلیفونونه دې راکېږي او د جواز والا هم په ټلیفون راکوي مولوي صاحب اوس موږ وکړو که نه